سلامونه ملګرو دغه گیم چې تاسو ګورئ دغه گیم به موږ نن په موبایل کې جوړو په موبایل باندې دغه گیم جوړو ملګرو تاسو به وګورئ چې دغسې گیم جوړو به موږ په 3D ګیمونه به تاسو جوړوئ په موبایل کې دغه گیم چې تاسو کوم ګورئ همدغه گیم به تاسو ته جوړوم تاسو وګورئ دغه گیم به تاسو ته په موبایل کې زه جوړوم چې تاسو څنګه په موبایل دغه گیم جوړولی السلام علیکم ملګرو عبدالرحیم حلیمی ملګرو نن د زبردست اپلیکیشن راوړی دی ملګرو دغه اپلیکیشن چې کوم دی تاسو گیم پرې جوړولی شئ په خپل موبایل کې ملګرو تاسو څنګه په خپل موبایل کې گیم جوړولی شئ د فری فایر یا پبجي په شان دي همداسې نور چې هر رقم گیم تاسو جوړول غواړئ نو تاسو 2D ګیمونه تاسو پرې جوړولی شئ ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو ته ښایم چې کوم اپلیکیشن دی تاسو په خپل موبایل کې جوړولی شئ دغه ګیمونه پرې تاسو ملګرو هر چې تاسو گیم ډیزاینینګ هر شی تاسو پرې کولی شئ تاسو گیم جوړولی شئ تاسو مخکې دا زما گیم کتلی وي چې دا گیم ما هم په همدغه اپلیکیشن کې جوړ کړی دی ملګرو دا اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دی ملګرو دا اپلیکیشن ته ورځو ملګرو د اپلیکیشن ورتلو نه مخکې که زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د زنګ بټن په آل باندې کلک کړئ تر څو زموږ د نوي ویډیوګانو تر ټولو مخکې تاسو ته رسیږي بالکل فری دی ملګرو چینل سبسکرایب کول ملګرو که فیسبوک صفحه کې ګورئ نو فیسبوک صفحه هم فالو کړئ ملګرو بالکل فری ده دا هم ملګرو د اپلیکیشن لینک به تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې ملاو شي فیسبوک کې لاندې یا بره تاسو ته ملاو شي ملګرو اپلیکیشن ته ورځئ اپلیکیشن تاسو څنګه پلی کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس را شو کوي تاسو وګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن دی ملګرو تاسو ته به دغسې انټرفیس را شو کړي تاسو به سمپلی خپله په جیمیل یا په فیسبوک اکاونټ باندې تاسو به لاګین کړئ دیش کې دا اپلیکیشن کې چې تاسو لاګین کړئ نو تاسو ته دغسې انټرفیس را شو کوي تاسو به لاګین کړئ چې لاګین کړو تاسو دغسې انټرفیس شو کوي تاسو ما هم یو گیم جوړ کړی که سرچ بار کې تاسو گیم کتل غواړئ نو حلیمي 2 تاسو ولیکئ دغه گیم ما جوړ کړی عبدالرحیم ولیکئ زما به گیم هم راشي تاسو دلته زما گیم هم لوبېدلی شي چې کوم گیم ما جوړ کړی هغه تاسو هم کولی شئ ملګرو سمپل به تاسو څنګه څه کوئ چې تاسو به خپل گیم تاسو کریټ کړئ ملګرو خپل گیم جوړ کړئ څنګه هر قسم چې تاسو گیمونه جوړولی شئ ملګرو سمپل به تاسو دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ دغه اپشن ګورئ په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ په دغه اپشن هم چې کلیک واغسته تاسو ته به داسې انټرفیس را شو کوي تاسو وګورئ تاسو به داسې انټرفیس را شو کړي تاسو وګورئ ما دغه 2 ګیمونه جوړ کړي تاسو وګورئ سمپلی تاسو نوی گیم جوړول غواړئ نو تاسو به سمپلی په دغه کریټ نیو گیم باندې به کلیک واخلئ دغه وګورئ کریټ نیو گیم باندې به چې تاسو کلیک واغسته تاسو وګورئ تاسو به داسې انټرفیس را شو کوي تاسو ته به دغسې انټرفیس را شو کړي تاسو ته چې دغسې انټرفیس را شو کړو تاسو وګورئ سمپلی به تاسو دغه کوم یو رنګ چې دی د گیم ډیزاینینګ میدان یو کوم چې دی دغه نو بالکل صحیح نه ښکاري تاسو وګورئ زه به د دې رنګ چینج کړم تاسو به دلته رنګ چینج کولو لپاره سمپلی په دغه اپشن باندې به کلیک اخلئ تاسو وګورئ په دغه اپشن باندې چې کلیک واخیستلو نو تاسو وګورئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ په اولني اپشن هم چې کلیک واخیستلو تاسو ته به دغسې انټرفیس را شو کوي تاسو وګورئ دلته بېلابېل رنګونه متابع کړي مختلف تاسو پکې رنګونه وګورئ تاسو څنګه چې رنګ انتخابول غواړئ زه به سمپلی شین رنګ انتخاب کړم تاسو وګورئ دغه ښایسته دی دغسې هر قسم چې تاسو استعمالول غواړئ دغه سمپلی به زه به همدغه پرېږدم دغه رنګ چې دی بالکل صحیح دی نو سمپلی زه به همدغه باندې به کلیک واخلم تاسو وګورئ دغه رنګ ما کلیک کړلو دغه رنګ ما دلته جوړ کړو تاسو وګورئ دغه زموږ میدان دی دلته به موږ یو سرکل په شانتې جوړوو چې دلته خپل کرکټر او د گیم هغه موږ را جوړ کړو ملګرو تاسو وګورئ زه به دلته سمپلی دغه پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ تاسو دلته پلس آیکن به کړی تاسو وګورئ دغه د پلس آیکن دی دغه په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ په دم چې کلیک واخلو دلته تاسو ایکټر هر شی تاسو درکړي تاسو وګورئ چې هر څه تاسو څخه سلیکټ کوئ مطلب هر قسم ته گیم تاسو جوړول غواړئ نو تاسو جوړولی شئ سمپلی زه به آل باندې کلیک کړم تاسو وګورئ دلته به زه څخه یو وارې کرکټرس سلیکټ کړم دغه 2 اپشن چې دغه کرکټرس دي زه به دې څخه کرکټر واخلم تاسو وګورئ د ویلن ډله به واخلو او د هیرو ډله به واخلو هیرو سره به همدغه چې کوم سلیکټ دی او دغه یو جنۍ به ورسره واخلم دا د ویلن دغه کوم هغه چې دغه کرکټر به د ویلن سره واخلو دغه وګورئ تاسو وګورئ دا هم په ویلن سره واخلو کوم تاسو اخیستل غواړئ نو هغه تاسو هغه باندې ټیک مار وکړئ هغه هم چې ټیک مار کړل نو تاسو وګورئ تاسو یا سمپلی دغسې همدغه بس دی نو ملګرو تاسو ښودلو لپاره دغسې ایډس باندې به کلیک واخلئ په دا اپشن باندې په دم چې کلیک واخلئ تاسو وګورئ زموږ به لږ لوډینګ دی لوډینګ به ختم شي
سیمپلی تاسو به په هر یو چې تاسو کلیک واغوستو هغه به تاسو مین کرکټر وي چې کوم چې تاسو پې لوبه کوئ هغه کوم کرکټر باندې هغه تاسو به سیمپلی کلیک واخلئ. زه به همدا هلک باندې کلیک واخلم. تاسو وګورئ زه به دلته په هغه باندې سکرین باندې پیسټ وکړئ نو تاسو ته به دلته پیدا شي کرکټر. تاسو وګورئ چې کرکټر پیدا شي دا به زوم کړئ دا به کرکټر به لږ غټ کړئ. تاسو به دلته زوم کړئ. تاسو وګورئ دا زموږ مین کرکټر دی په دې سرکل تاییږي. تاسو وګورئ سیمپلی دغه د زومینګ اپشن دی تاسو وکړئ دغه وګورئ دغه د زومینګ اپشن دی دا ما ټول غټ کړی دی. تاسو وګورئ دا زموږ کرکټر به هم دلته ولاړ او دغه کرکټر به هم زه انتخاب کړم. دغه جینی کرکټر چې کوم یو ده دغه به هم دلته انتخاب کړم. دا د جینی کرکټر به هم انتخاب وو. تاسو وګورئ تاسو وګورئ زه به سیمپلی دغه د جینی کرکټر هم واخلم. تاسو وګورئ زه به د سیمپل د جینی کرکټر داسې په لاس هر یو باندې تاسو کرکټر اخلئ نو تاسو سیمپلی په زور پې کوئ او میدان ته به یې راکاږي. تاسو وګورئ دا میدان ته راغی نو سیمپلی دا به دا کرکټر به هم زه غټ کړم. دا مخه به یې داسې راکشن کول شیر کوم پلو تاسو کول غواړئ نو دا کرکټر زه غواړم چې دغه د هغه سره شي نو دا هم ورسره جنګ وکړي نو د هیرو سره نو د سیمپلی به تاسو به څه کوئ چې دا د هیرو سره کرکټر اچول غواړئ نو سیمپلی په دغه اپشن باندې به کلیک اخلئ. تاسو وګورئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. دغه اپشن چې کوم یو دی په دې باندې به کلیک واخلئ. په کوم چې کلیک واخلئ تاسو وګورئ تاسو که غواړئ چې د هیرو سره دا جنګ کوي نو مقابل ډله به واخلي نو تاسو به سیمپلی په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. بیا په دغه اپشن چې کلیک واخلئ دا به وهل کوي. که تاسو غواړئ چې تاسو سره منډه وکړي نو دغه به هغه کوئ او که تاسو سره روان یو دغه اپشن به وهئ. که تاسو دفاع کوي نو صرف په دغه باندې زه به سیمپلی په چې ما سره جنګ وکړي نو په دغه اپشن باندې سلیکټ کړم چې دا اپشن سلیکټ کړم نو تاسو وګورئ دغه اپشن ما سلیکټ کړو دا به ما سره جنګ ته راځي. نو سیمپلی دغه همداسې به ټول ایکټر تاسو سلیکټ کړئ چې په خپل خوښې کوم کوم ځای کې تاسو درول غواړئ هر یو کرکټر. سیمپلی زه به ټول کرکټرونه واچوم نو تاسو ته به بیا نور دغه ښایم ډیزاین سیمپلی ما دغې څخه کرکټر انتخاب کړ. دغه ټول کرکټر مې اچولی. سیمپلی تاسو بیا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. پلس آیکن چې کلیک واخلئ تاسو بیا په دغه کوم هغه چې په دغه باندې به کلیک واخلئ. دغې څخه به تاسو کار اچول غواړئ موټر اچول غواړئ څه اچول غواړئ دغه اپشن تاسو وګورئ هر څه پکې شته دی. که تاسو هر څه پکې اچول غواړئ تاسو وګورئ هر څه پکې شته دی چې هر څه تاسو پکې ګیم کې استعمالول غواړئ تاسو پکې استعمالولی شئ. تاسو وګورئ هر څه تاسو اچول غواړئ نو تاسو اچولی شئ. دغې څخه به تاسو اخلئ کرکټر هر څه به تاسو را اخلئ. تاسو وګورئ چې هر څه باندې تاسو کلیک کوئ ټرایډس تاسو وګورئ دغه تاسو ونې پکې اچول غواړئ نو ونې هم تاسو اخیستلی شئ. تاسو وګورئ زه به دغه واخلم. تاسو وګورئ تاسو به دغه ایډس باندې به کلیک اخلئ دغه بس پکې اچولی شئ. تاسو وګورئ په همدې شکل هر یو شیز تاسو اچولی شئ. همدغسې کلیک کوئ او تاسو ډیزاینینګ چې کومه څه تاسو کول غواړئ نو هماغسې کولی شئ. دغه زمونږ ونې هم راغلې زه په ونې باندې کلیک واخلم. تاسو وګورئ په دې باندې زه کلیک واخلم دغه زه به دغه ونه دغې ځای کې ولګوم. تاسو وګورئ زه به زوم کړم دا به ونه به لږ ډک کړي. تاسو وګورئ دغه ځای کې ما دغه ونه واچوله. دا ونه به سیمپلي دغه ځای کې اچوم. سیمپلي دا به دومره ډک کړم. دا ونې باندې هر یو شیز باندې تاسو اچول غواړئ نو په هماغې باندې تاسو لاس کې او بهر ګیم ته یې واچوئ. تاسو وګورئ سیمپلي زه به دا هم ډک کړم. سیمپلي دغه ونه به هم واچوئ پکې دا هم ډک کړم. تاسو چې هر شي اخیستل غواړئ نو تاسو پلس آیکن باندې به کلیک اخلئ. تاسو وګورئ دغې څخه به تاسو هر شي اخیستل غواړئ نو تاسو اخیستلی شئ. سیمپلي زه به ټول شیونه راواخلم موټر ګاډي او جاس هر څه تاسو اخیستل غواړئ نو تاسو هر یو نمبر 2 نمبر 3 نمبر کې تاسو وګورئ نومونه یې لیکلي دي چې هر څه تاسو اخیستل غواړئ نو تاسو څخه واخلئ او په ایډیټ اینډ مور باندې به کلیک واخلئ. په دغه اپشن چې کلیک واخلئ هلته به ټول راوړئ. زه به سیمپلي راوړم بیا به تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه ډیزاینینګ کولی شئ. زه به سیمپلي ډیزاینینګ وکړم. دغه تاسو وګورئ هماغه دغه موټر یې هماغسې دغه تاسو وګورئ جهازونه مې هماغسې دغه د کومه غرونه دي دا هماغسې دغه شیونه مې هماغسې دي. تاسو هم پکې دغه اخیستلی شئ او دغه بلډینګس ګیر چاپېره ترې لګولی شئ چې دایره په شان دې شي ګیم په هماغې دایره په شان کې تاسو لوبېدلی شئ. سیمپلي به زه جوړه کړم همداسې تاسو بیا هم همداسې جوړه کړئ. بیا تاسو ته وروسته ښایم چې تاسو څه کولی شئ. هغه دی ما د ګیم سرکل جوړ کړی. تاسو وګورئ دغه سیمپلي ډېر مزېدار ښکاري. تاسو به هم داسې دایره په شانتې جوړه کړئ. داسې دایره په شانتې چې جوړه کړله تاسو وګورئ څومره ښایسته کارس ګن سره څنګه پکې اچولي. تاسو وګورئ سیمپلي تاسو د دې بکلش کولو دپاره تاسو سیمپلي پلی ګیم باندې به کلیک واخلئ. په دغه اپشن باندې دغه پلی باندې به کلیک واخلئ. تاسو به دغه یو ځل یې ګټئ. تاسو چې دغه یو ځل د ګیم وګټئ نو
دغه بس سیټ شوي تاسو وګورئ سمپلي زه به پلی ګیم باندې کلیک واخلم تاسو وګورئ ما دغه ګیم پلی کړی تاسو وګورئ دغه ګیم ما پلی کړو تاسو ته اپشن راکړی دی ګرځېدو رواني تاسو وګورئ دې خواخوا ته تاسو ګرځولی شئ تاسو وګورئ بس تاسو کار اخلم نو تاسو سمپلي وګورئ سمپلي په کار باندې کلیک واخلم تاسو وګورئ دا کومل ماته یې نشان راکړی دغه دی کار ما واخیستلو زه کار هم ګرځولی شم تاسو وګورئ نور کارونه پرې واخلی شم تاسو وګورئ دغه ویلن پرې وهمه دا ویلن زه هم غواړم تاسو وګورئ زه به سمپلي بیرته راکټ کړم دې څخه به زه بهر راوځم تاسو وګورئ دې څخه زه بیرته بهر راوځم تاسو وګورئ زه بیا لاړ شم میدان ته به زه جنګ لپاره زما ملګري هلته یوازې پاتې دی زه سمپلي دغه یو ګن پروت دی زه به دا ګن واخلم تاسو وګورئ ما دغه ګن واخیسته نو زه به سمپلي دغه سره نور جنګ وکړم تاسو وګورئ دغه اپشن دی دا ما وویشتلو سمپلي تاسو چې دغه ګیم وګټو نو تاسو به سمپلي تاسو ته به داسې اپشن درکړي تاسو سمپلي به دا پبلشولو لپاره تاسو ګیم چې دا لوبېږئ بیا به خلکو ته ستاسو ګیم لوبېږي دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ په دا اپشن چې کله واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس شو کوي تاسو ګورئ تاسو ته به داسې انټرفیس را شو کړي تاسو ته داسې انټرفیس را شو کړي دلته به تاسو د ګیم نوم ورکړئ بره او دلته لاندې به یور نیم ورکړئ تاسو به دلته ګیم نوم ورکړئ لاندې سرچ ورکول غواړئ تاسو ورکړئ زه به ګیم نوم ورکړم تاسو به سمپلي چې تاسو خپل نوم ولیکم او ولیکلو تاسو به سرچ کولی هم شئ ګیمینګ ټي وي تاسو چې سرچ کړئ تاسو سمپلي په نیکسټ باندې کلیک واخلئ په نیکسټ باندې چې کلیک واخلئ تاسو به داسې انټرفیس را شو کړئ تاسو وګورئ تاسو ته داسې انټرفیس را شو کړئ تاسو سمپلي په کومه اپشن باندې کلیک مطلب کوم تصویر تاسو ښودل غواړئ چې تاسو ته څوک ګیم ګوري نو کوم تصویر ورته ښکاري سمپلي زه په دغه اپشن په دغه تصویر باندې کلیک واخلم په سبمټ باندې کلیک واخلم تاسو وګورئ په سبمټ باندې کلیک واخلو دغه دی زموږ ګیم چې کوم دی هغه نو بالکل ریډي شو موږ خپل ګیم پبلش کړو دا زموږ ګیم کوم دی دغه ریډي شو دا ګیم دی زموږ نو هر څوک دغه پلی کولی شي تاسو هم زموږ ګیم دا کوم ګیم چې ما اوس تاسو ته جوړ کړو دا ګیم تاسو لوبېدلی شئ دا ګیم تاسو ګیمینګ ټي وي ولیکئ تاسو سرچ کړئ دغه اپلیکیشن ته نو دا ګیم به راځي ما ته ګورو دا کوم ګیم چې دغه همدې اپلیکیشن کې تاسو لوبېدلی شئ په دا پلی سټور کې اپلوډ کېږي نه دا بلګور که تاسو ته راتلونکي ویډیوګانو کې بل ګیم تاسو ته ښیم چې تاسو فری فایر غوندې بالکل فری فایر غوندې ګیم تاسو جوړولی شئ په خپل موبایل کې اپلیکیشن یې ملګري تاسو جوړولی شئ ټیک ټاک لایک هر څه تاسو جوړول غواړئ نو تاسو جوړولی شئ فیسبوک آی ډي هر څه تاسو جوړول غواړئ نو هغه جوړولی شئ هغه په پلی سټور کې اپلوډ کولی هم شئ هغه اپلیکیشن هم تاسو ته ښیم تر بل ویډیو الله پامان